چې زموږ د وطن د جمعې په ورځ د سپتمبر پر 14مه د څلور ملتپالو ګوندونو په ګډه سره په ژوب ښارګوټ کې یو احتجاجي غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي وویل چې په صوبه بلوچستان کې امنیتي وضع ورځ تر بلې ترنګه لکېږي. په صوبه کې امنیت خوندي ساتلو لپاره پولیس او لیویست اختیارات ورکول پکار دي او حکومت په بانو زموږ وسایل قبضه کوي. زه ریاست د تا پوښتنه کوم زما د زرونو کلونو وطن چې زه یې مالک یم ته ما ته د مزدور په نظر نه ګورې عربونه کربونه ته وایې ګټې ته وایې خوله زما پکې تویېږي که زه بېرته د خپل حق خبره کوم ته زما ګاډۍ سوځې ته زما ډریور سوځې. په دغه ملتپالو ګوندو پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي عوامي نېشنل پارټي نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ او پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډه دغه احتجاجونه د صوبې په دوکۍ ژوب چمن او ارنایي کې د چمن د پرلتوالو د غوښتنو سره د یووالي ښکاره کولو لپاره اعلان کړی دی چې پر حکومت دغه غوښتنې منلو لپاره فشار راولي. 2 ورځې وړاندې دغه ملتپالو ګوندو په دوکۍ ښار کې احتجاج وکړي خو حکومت تر اوسه د ملتپالو ګوندو پر دغه سوي احتجاجونو باندې خپل غبرګون نه دی ښکاره کړی. خو په چمن کې روان پرلت د غوښتنو په هکله د صوبې اعلی چارواکو ویلي دي چې بې له پاسپورټ او ویزې هیڅ چاته به د پاکستان حکومت پر خپل سرحدونو د تګ او راتګ کولو اجازه ورنه کړي. د پرلت ترجمان الصادق اڅکزي د حکومت دغه دعوې ردوي چې د چمن په زرګونو خلکو پاکستاني پاسپورټونه جوړ کړي دي او د کشي دواړو غاړو ته پرې تګ راتګ کوي. دا دعوا بې بنیاده ده درواغ دي. په لکونو روپۍ باندې پاسپورټونه جوړیږي په لکونو روپۍ د انسانانو تګ راتګ بغیر پاسپورټ انساني سمنګنګ پر دې بارډر باندې د لکونو روپۍ د رشوت په عوض کې شروع دی چې در څو پورې دغه فیصله ون ډاکومنټ ریجن واپس اخیستل شوې نه وي. موږ پرلت فیصله کړې ده موږ به ناست یو. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند یو مشر اعظم خان وایي چې د چمن پرلت د غوښتنو په حکومت د منلو لپاره به دغه ملتپالو ګوندو احتجاجونو سلسله به په صوبه کښې روانه وي. دا پرلت چې دی د یو کال څخه شروع دی په دې پرلت کې تقریبا موږ په اوله مرحله کې د چمن ښار سره د دې پرلت په حمایت کې د تحریک آغاز وکړي بیا موږ پر مستخیلو باندې ختم کړي. دا ټوله صوبه کې موږ تقریبا 15 جلسې وکړي بیا د پرون د بلې ورځې څخه بیا زموږ شیډول روان دی. تیر کال په اکتوبر کې لنډمهاله حکومت له افغانستان سره په پوله د پاسپورت شرط نافذ کولو مخکې له چمن ښار هر ورځ په زرګونو کارګر او کوچني سوداګر له افغانستان سره د بازارونو ته به پر پاکستاني شناخت کارډ او له چمن سره څرمه د افغانستان سره د سیمو خلک به پر افغان تذکره او پاکستان تګ او راتګ به راکاوي. هغه وخت حکومت د دې پریکړې په ضد د تیر کال د اکتوبر د شلمې روان کال د جولای تر 21مې پورې په چمن ښار کې نه میاشتې اوږد احتجاجي پرلت وسو. نعمت الله سرحدي وی ډیوا ټي وي چمن.